محترمینو د روژې مبارکه میاشته ده چې په روژه کې کم کارونه مستحب دي چې باید هغه موږ وکړو نو دا په غور سره واوري او د کولو کوشش وکړي چې روژه می خوندوره سي. مستحبات د روژې چې څنګه المر پریواتی وخت داخله سو په روژه ماته کې تلوار کول یعنی ژر روژه ماتول. او دویم مستحب د روژې په خورما سره د روژې په خورما سره روژه ماتې کول که خورما نه وي بیا د هغه سبات کې په اوبو سره. دریم مستحب د روژې چې په کم شي سره ته روژه ماتې هغه طاق عادت وي مثلا 3 وي 5 وي یا 7 وي. څلورم مستحب د روژې دا دی چې د روژه ماتې دعا ویل اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توکلت وعلى رزقك افطرت. پنځم مستحب چې په روژه کې پیشلمۍ باندې څه نه څه ضرور خوړل یعنی پیشلمۍ کول. او شپږم مستحب په پیشلمۍ کې تاخیر راوستل یعنی د شپې په آخر وخت کې پیشلمۍ کول. او اووم مستحب ژبه د بدو خبرو ساتل او نور اعضاوې هم د بد کارونو څخه لرې ساتل. اتم مستحب د روژې د قریبانو رشتہ دارانو د محتاجو د مسکینانو ته صدقه او خیرات ورکول او د علم په حاصلېدو کې مشغوله کېدل د قرآن شریف تلاوت کول درود شریف ویل استغفار ویل ذکر اذکار کې مشغوله اوسېدل او اعتکاف کول. دا ټوله مستحبات په دا کتابونو کې راغلي دي. فتاوی علمگیری جلد اول صفحه نمبر 200 مشکات شریف جلد اول صفحه نمبر 155 مرقات المفاتيح جلد نمبر 4 صفحه نمبر 250 او دا غرنګ علمگیری جلد نمبر اول صفحه نمبر 200. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب